الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو څو درسونه د مسلمانو خویندو لپاره ځانګړي کړي وو. مسلمانو ورونو او خویندو، په ننني درس کې پر دې موضوع باندې زموږ د فقه شریفي د قانون له مخې خبرې کوو چې آیا ښځې د کورو څخه د باندې تللی سي او که یا. عرض دا دی چې الله جل شانه ښځو ته په کور کې د اوسېدلو حکم کړی دی. صراحتا ورته فرمایي: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. او بل ځای کې الله فرمایي: لا تخرجوهن من بيوتهن. او بل ځای کې الله پاک حکم د اسکنوهن، دې ووسیږي په کورو کې. په احادیثو کې هم صراحتا د دې حکم سوی دی چې نبی علیه السلام فرمایي: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان. نبی علیه السلام هم د دې حکم فرمایلی دی. البته د حاجت په وخت کې یوه ښځه د باندې وتلی سي په شرایطو باندې. هغه حاجات او شرایط سته. د حاجاتو څخه یو حاجت دا دی چې د مور او پلار لیدو ته ځي، خو په څو شرطو باندې. یو شرط دا دی چې دا لار چې دا ورباندې ځي دا به د فتنې څخه په امن وي. دوهم دا چې د محرم کس سره به ځي. دریم دا چې په حجاب کې به ځي. داسې حجاب به نه اغوندي چې د نامحرمو خلکو ورته پام سي. څلورم شرط دا دی چې د خاوند به اجازه وي. او همدا ډول د نورو محارمو ملاقات ته هم په دغه شرطو تللی سي. او یا دا چې په دې محارمو کې څوک وفات سوی وي د هغه د تعزیت دپاره ځي، یا په دې محارمو کې یو څوک وي چې د هغو د خوشحالي یا د واده خبره وي او دی دا ښځه ورځي. په هغه محارمو کې دا شرط سته چې هلته به د نامحرمو خلکو نامحرمو نارینهو سره د دې اختلاط نه راځي. او یا دا چې داسې یو اړتیا وي چې هغه دا غیر د خپل ځانه څخه بل څوک یې نسي پوره کولی، لکه دا چې یو ځای د شاهدي ادا کولو ضرورت سي. او یا دا چې محکمې ته دا ځي د دې حاضرېدل ضرورت سي د دعوې دپاره. وکیل نه وي چې د دې دا کار وکړي. یا د یو شي د رانیولو اړتیا سي او بل څوک نه وي چې دا کار د دې وکړي. په دغه شرایطو سره به دا وتلی سي. خو بیا هم علماو په صراحت باندې دا خبره کړې ده. داسې تورې موسوعې راخیستې دي، وایي څو شرطونه دي. اول شرط یې دا ښوولی دي: ان تكون المرأة غیر مخشية الفتنة اما التي يخشى الافتان اما التي يخشى الافتتان بها فلا تخرج اصلا. وایي ښځه باندې به د پر لاره د فتنې خطره نه وي، که د فتنو خطره وه دا به نه وځي. دوهم شرط یې دا ایښی دی: ان تكون الطريق مأمونة، لار به په امن وي. او دریم شرط یې دا دی چې د دې وتل به په زمانه کې په امن د نارینهو وي او د نارینهو څخه به دا په امن وي، اختلاط به د هغو سره نه راځي. او همدا ډول دا به په ستر او حجاب کې به وي. او بیا موسوعه لیکي: وقال العیني
يجوز الخروج لما تحتاج إليه المرأة من أمورها الجائزة بشرط أن تكون ضدة الهيئة، خشنة الملبس، تلفة الريح، مستورة الأعداء، غير مترجة بزينة ولا رافع صوتها. دا د عمدة القاري په حواله باندې دا شرایط ورته ایښي دي چې دا ښځه به جامې به یې اغوستې وي او اندامونه به یې پټ وي، زینت به یې نه وي ښکاره کړي، اواز به یې نه وي پورته کړی. همدا ډول پنځم شرط یې دا ایښی دي ان یکون الخروج بإذن الزوج فلا يجوز لها الخروج الا بإذنه. دا چې وځي د خاوند په اجازه به وځي، د خاوند بې اجازې دې ته وتل د دې اجازه نشته. او همدا ډول مسله کتاب راوړې ده، وایي که چیرې د خاوند نه وه خوښه وللزوج منع زوجته من الخروج من منزلته الى ما لها منه بد سواء ارادت زيارة والديها او عيادتهما او حضور جنازة احدهما. ای خاوند لره د دې حق شته چې هغه مېرمن دا د کور څخه د وتلو څخه راوګرځوي. په دې کې د الله تعالی حکمت دی. په دې اړه باندې هم ځینې مسائل شته چې هر مؤمن مسلمان ته زده کول پکار دي او هغه منل پکار دي، هغو ته غاړه ایښول پکار دي. نو دا څو حالات وه چې د ښځو سره اړه درلوده د کور څخه د وتلو د اجازې یا د نه اجازې. البته یو شی شته، هغه دا چې دا مسله کتاب راوړې ده، وایي که چیرې یو ښځې غوښتل چې خپل مور و پلار وویني، نو خاوند د دې حق لري چې دا منع کړي تر څو دا د کوره ونه وځي، او هغه مور او پلار یې منع کړي چې دلته شپه وکړي. خو که چیرې هغو د ورځې په جریان کې ورسره لیدل، نو دلته کتاب بېلابېلې مسائل راوړي دي. وایي هغه کولی شي چې راسي د ورځې ورسره کښېني او د دې سره مجلس وکړي، ځکه وایي په دې کې قطعه د صلې رحمې راځي. د نورو قریبانو څخه یې منع کولی شي، خو د مور و پلار څخه یې په دغه شرایطو باندې نشي منع کولی. نو دا د هر مسله بیا زیات شمېر دلایل لري. ځینو کسانو ته به سوالات پیدا سي، خو د چا چې د ایمان سره محبت وي د الله په وجه باندې، هغه د هر حکم په اورېدلو باندې یوازې د تسلیمۍ خبره کوي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا.